جی ګران کتو په یو وخت کې موږ سره بریسټر صاحب د خیبر پښتونخوا ترجمان بریسټر صاحب نن سبا خو یقینا چې خیبر پښتونخوا بیا فوکس تا خاص کر یو خو تاسو اندرونی غمري خبرې کو خو دی وخت کې چې کوم افغان ایشوز دا تاسو یو واتس اپ نه هم چلیږي حکومت زبردستی چې کوم اعلان کړی دی هغه سټیل جاری ده چې چلیږي ما تاسو یو میسج چلیږي چې پولیس ته هدایت دي چې څه قسمه زبردستی چا سره ونشي افغانانو سره او چا سره زور کار ذکرات اور بنوي نو هغه سره دی وکړي په دې حواله سره چلیږي نو ټیک د زمونږ دا پالیسی ده چې د خیبر پښتونخوا د حکومت چې افغانان چې کوم په پاکستان کې په قانوني توګه باندې موجود دي او دلته ژوند کوي هغه په زور باندې او په بې عزتۍ باندې وکړل نه دي پکار او دا ټول چې دی نو زمونږ مسلمانان او پښتانه ورونه دي او دلته په دې ملک کې قانوني تور باندې دلته کې هغه ته اجازه ملو ده نو او نه د پاکستان حکومت ته یا د پاکستان ریاست ته داینه څه خطر شته دلته کاروبارونه کوي دلته خپل ژوندونه تیر کړي دلته خپل فیملیز دي دلته خپل انویسټمنټ کړي دي سرمایه‌کاري کړي ده موږ دا غړم چې دا خبره موږ د غي عزت نه غواړو او نه دا غواړو چې دا غي ژوند په تکلیف کې شي زموږ دا پالیسی ده چې څوک په خپل خوخه تل غواړي ټیک ته یې لاړ شي هغه باندې نه منې کو خصوصا په عزت او په زور باندې د پاکستان نه خو هغه موجود شکایتونه راځي بار مختلف وزیرونه چې پولیس دا غشانتي عملیات کړي دي ځنې کسانی ولې ځنې کاروبار دي کاروباري خلک یې اوچت کړي دي دا غشانتي شکایتونه هم شوي دي زیات تر خلک چې کم اوچت شوي دي یا د هغې کاروبارونه بند شوي دي هغه د خیبر پښتونخوا د خاورې نه بهر شوي دي اسلام آباد کې به شوي یا په پنجاب کې یا په نورو ځایونو کې کراچۍ کې سند کې به شوي خیبر پښتونخوا کې خدا زمونږ هدایات دي خو بیا هم که چا پولیس والو داسې قانون په لاس کې اغستی کله کله داسې وشي زیاتې وشي نو د هغې شکایت دپاره مونږ یو نمبر ورکړی دی 1700 1700 زمونږ نمبر دی 1700 باندې هغې ډایرکټ بیا رابطه کولی شي هغې باندې رابطه کولی شي ویلی شي که چا باره کې داسې شکایت راغی نو مونږ به د هغې پولیس خلاف اکشن اخلو او بل هلته خیبر پښتونخوا کې دې وخت کې څومره لکه تعلیم کې دې وخت کې ایجوکیشن کې د افغانانو خصوصا زه په اخبارونو کې هم راغلي په ټي وي ما زباني یاد نه دي نو زه دا لکه دی وخت کې هغه کوم سکول ګوینګ دي یا چا سیمستر روان دي هغه خو نه ډسټرب کوي هغه د پاره مونږ هیڅ کوم نه ډسټرب کوو او مونږ دا ویلیم دي چې کم تعلیم والدي هغه به تعلیم پوره کوي کم چې نور داسې په مسایلو کې دي دا غي مونږه مطلب دا د پوره خیال ساتو او مونږه خدا پالیسی ده چې غیر قانوني تور باندې چې کم په قانوني تور دی غي بنو باسو چې کم غیر قانوني دی د لاړ شي واپس دی ویزا والی راځي وکړي د حواله سره اپریشن چې کم دي تاسو اوس په فلور باندې مویل او دی منه ایکسپټم شو په خاص کر چې د شذری په حواله سره اپریشن چې کم دي حل نه دي نو په دې حواله سره تاسو چې کم مرکز سره خبرې دي خاص کر د افغانستان سره د خبرو اترو لار کولولو اټي وارز نو ور کړی دي نو کې تاسو سخ خن غنئ چې کم مشکل دي چې هغه فقيه حکومت تاسو نه درکې هغه اختیار نه درکې یا خبرو اترو لار نه درکې لکه تاسو پنجاب جواب د وفاقي حکومت نه تاسو خپل غاړي چې هغه ولې نه راکې موږ ورته خپل ټیوارز لګلې دي موږ ورته واضح کړی دی چې موږ افغانستان ته هغه سره د تعلق د جوړولو د پاره زو او د ترهګرۍ خلاف چې دینو چې کوم ماحول جوړ دی هغه موږ آل تک ایتا سره یو دوستانه تعلق کې بدلول غواړو پاتې شو خبره د وفاقي حکومت نه ایته پاتې چې اخیری پښتون کو چې دی وخت کې په خیبر پښتونخوا ایشوز خو د دهشتګردۍ لحاظ سره دي او تاسو د خپل مینس کې کوم اختلافات لیډرشپ خاص کر د خبرې راځي داغه لپاره سره روان دي خاص کر د سیم بدلیدو چانس شته د سیم بدلیږي یو سم نشته د خپل اختلافات حل کېدو لپاره اختلافات خو په پارټیانو کې ویل انسانانو کې ارزه کوي چې اختلافات کله نه وینو هغه غیر فطری خبره ده اختلافات په فطری خبره ده وی زموږ پارټي کې د نورو کې مشته موږ همیشه چې کله اختلاف راغلی بیا مو حل روخ کې دي د دې بم حل روزي ډیر مننه برسټر صاحب ډیر مننه ثانک یو اجي تاسو لیدل دغه برسټر صاحب خاص کر چې دی وخت کې هغه سره کوم خبره وشوي هغه به تاسو لیدلی وي یو خو خپل نمبر ورکو هغه نمبر به تاسو یاد ساتئ کچانه وردلی بیا ورسته راشي او هغه نمبر لازمي راکې چې کچا وانیتا یا د زبردستی راکېږي هغه وایي چې پولیس کوي نو ډایرکټ هغه باندې موږ سره رابطه کوي او موږ به هغه خلاف سخت اکشن اخلو ورسره چې کوم هغه خپل خبره وضاحت وکړو چې صوبایي حکومت په زور د زبردستی باندې ماغه کلب کولاړ دي هیڅ قسم هغه به نه کیږي او خاص کر د تعلیمي لړکی چې کوم ماته شروع راتله تعلیمي کوم سیمستر چا ایگزام روان دي سو مختلف سیمسترز کې دي نو خو چې هغه موږ خود نه ډسټرب کو چې نو اورال چې کوم کسان دي هغه به هم ډسټربینګ ته نه پریږدو ورسره په دا کوم دلته کې وغټ سیمینار شو تاسو لیدل دلته کې گورنر هم
تاسو اسټابلیشمنت کسان هم وغنه علاوه تیر شوی سیم چې کوم هدروتی هغه هم موجودو دغه سیمینار کې یقینا چې تاسو د خیبر پختونخوا د شکر دی او دی لحاظ راوښو خو تاسو ته ډېر امپورټنت میسج کوم د خیبر پختونخوا ترجمان حیثیت سره موږ دلته کې ریس کو یقینا چې تاسو به نو موږ شوي ان شاء الله نوې ویډیو سره ولادت سره به بیا تاسو خدمت کې حاضرې وو یو ریکوست په دنا کې کی وی چې سبسکرایب چې چانل کړي چینل هغه سبسکرایب کړئ او مخته شیئرینګ او کمنټس ضروری الله پامان